السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي عبدالرحمن صاحب پوښتنه کوي چې زموږ په علاقه کې دا رواج دی چې کوزده وسي نو بیا تر واده پورې کم اخترونه په مابینځ کې راځي، نو د اخترو په شپو کې د خاوند له طرفه څه د ناوې و کور ته جوړه ورول کېږي. آیا دغه جوړه دا په مهر کې شمار ده او که دا ذاته یو هدیه او تحفه ده؟ او دوهم دا د چې د دې په ورولو کې خو به شرعاً کوم ممانعت نه وي. الجواب حامدا ومصليا. محترم زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله دغه فرمایي چې دې ته په عربي کې صبیحه وایي. بعضې خلک یې د واده په شپه باندې هم وروړي، دې ته صبیحه وایي. شرعاً دا په مهر کې نه دي شمار، دا یو هدیه او تحفه ده او په دې کې کم ممانعت هم نشته. یو شرط دی، هغه دا که چیرې دا شی د زوم له طرفه یا د هغه د قریبانو له طرفه و ناوې و طرف ته په طیب نفس په خوشحالي ورول کېدي. او کله کله بیا څوک داسې وي چې هغه د عرف او د رواجو د علاقې د رسم څخه مجبور وي، خامخا به وروړي، که نه وروړي بیا خلک پرې غور ورکوي. نو خلک بیا د هغه دپاره قرضونه او پورونه کوي، پر ځان باندې یو زیات بوج راولي، دا پر ځان لازم بولي. په هغه صورت کې بیا دا کارونه کول نه دي پکار. که چیرې د یو چا وس وي په خپل شوق باندې وروړي ممانعت نشته. او که چیرې داسې وي چې د رواج څخه مجبور وي، د رواج پر بنیاد بیا خامخا وروړي او قرضونه ورته کوي، بیا نه دی پکار. رد المحتار جلد 3 صفحه 153 تبع دارالفکر بیروت، او زاد الفقيه جلد اول صفحه 314. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.